له افغانستان وروسته په پښتونخوا کې یو ځوان نوی موټر جوړ کړ. د پېښور ښار اوسېدونکی عارف خان چې د سپورټ موټرونو مینوال دی، له افغانستان وروسته یې په 2 میاشتو کې فرانسوي ډوله موټر جوړ کړ. ښاغلی عارف وایي د سپورټ موټرونو ډېر لیواله وم. هیله مې دا وه چې د فرانسې بوګاټو په څېر یو موټر نندارې ته وړاندې کړم. د نوموړي په وینا هغه ارمان چې څو کاله مې درلودو نن پوره شو. عارف وایي دا موټر ما په ډېرو هیوادونو کې لیدلی و، خو کله مې چې د موټر په جوړولو پیل وکړ نو د سامان د کمښت او نشتون له کبله له ډېرو ستونزو سره مخ شوم. ډېری هغه شیان چې دلته نه وو له نورو هیوادونو مې راوغوښتل چې تر اوسه پرې 15 لکه پاکستاني کلدارې مصرف وشو. د نوموړي له قوله موټر په بشپړه توګه مکمل شوی نه دی، خو په نږدې یوه میاشت کې به تکمیل شي. د نوموړی زیاتوي چې دا زما لومړی ځل و، خو په راتلونکي کې به ډېر ښه شیپ ډوله موټر نندارې ته وړاندې کړم. دا و تاسو ته لنډ او مهم جزئیات، تر بیا ښې چارې.